له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې له لوري زرو زیانمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په الحال د مرستو لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې. په کابل کې نن تقریبا له 1000 کسو هیوادوالو سره کومک کړی و. له دغه سره تقریبا 1500 کسو د ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا سوی و او د 1500 کسو سره زموږ د خپلې ادارې لخوا کومکونه سوي دي چې په دې کې اوړه دي او وریجې دي او د دوی لپاره د کور بشتري دي. دا مو دغه تحت کړي دي او په راتلونکي کې هم نورې توضیحات لرو. د زمي تر رسېدو پورې موږ کوشش کوو چې په زیاته کچه له هیوادوالو سره کومک وکړو. کم هیوادوال چې متضرر شوي دي له حوادثو څخه ټول تر د زمي تر راتګ مخکې ټولو ته کومکونه ورسوو. په دغه مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل وو چې 1500 کورنیو ته اوړه، وریجې او کمبلې ورکړل شوې. دا دغه ادارې د خوا څخه 1500 کسو ته ویشل کېږي چې دا لړۍ انشاءالله روانه د جریان لري. مخکې مو 1500 ویشلي او بیا 1500 نن دا 1500 راشنه ویشل کېږي. 2500 راشنه مخکې هلته موږ وویشل و د هغه د اسرار هغه د ملک سلمان بنسټ لخوا و. دا زموږ د ادارې د خوا څخه دغه 1500 راشنه و دغه متضررینو ته ورکول کېږي. مخکې توضیحات خو زمونږ البته په مرکز کې او په ولایتونو کې او په مرکز کې بیا دوه ځایه زمونږ توضیح جریان لري، یو د ولایت مربوطه یو د خپل مرکز د وزارت مربوطه. تېرې سه شنبه کې ما توضیح وکړله 1500 نفرو کورنیو دپاره او د هغې نه مخکې سه شنبه کې ما د 1500 کورنیو دپاره توضیح وکړله او دغه توضیح زمونږ جریان لري. همدارنګه د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زرګونو کورنیو ته د بشري مرستو د ویش لړۍ هم پیل شوه چې د دغه پروګرام په پیل کې د کابل ښار 1550 کورنیو ته خیمې، کمبلې او د پخلنځي سامان وویشل شول. د ملک سلمان د بنسټ دغه مرکزي دفتر څخه چې په ریاض کې دی د هغه څخه موږ ډېره شکریه ادا کوو. نه یوازې دا چې دغه اوسنۍ کومکونه د دوی دي، پخوا هم چې موږ په سره میاشت کې وو د ټول افغانستان دپاره بیا د هر ولایت دپاره بیا کومک وکړي. څو ځله داسې شوي دي او دا اوس هم دوی کومک کوي چې په دا 14 ولایتونو کې تقریبا 15,000 راشنه دي چې هر راشن عبارت دی د دې څخه چې یوه خیمه ده، 15 کمپله دي او یو پلاستیکي فرش دی او د ګاز د ډبې او د بخار دیګ په شمول یو د لوښو سیټ دی چې 21 کلمه سامان پکښې دي. نو موږ یو ځل بیا شکریه ادا کوو د وار سی ډي ګلوبل د مؤسسې څخه چې دا کار یې ښه په شفافیت سرته رسولی دی او دلته په کابل کې په دغه راشنونو کې 1500 راشنه ویشل کېږي، 2500 نن دي، 2500 بیا سبا ویشل کېږي. د ملک سلمان خیریه بنسټ دغه مرستې د هیواد په 14 ولایتونو کې زرګونو کورنیو ته ویشل کېږي چې هرې کورنۍ ته د 250 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته ورکول کېږي. په کومکونو کې یوه خیمه، 15 کمپلې، اندفاعي سامان یعنی د اشپزخانې توکي دي چې په هغه کې مختلف شیان دي، د دیګ، کاسې، قاب، قاشوغې نه نیولې تر دیګ بخاره پورې او د ګاز د بالونه پورې چې مجموعاً په دغه کټ کې زموږ سره 19 توکي دي. 19 توکي د اشپزخانې سامان دی، یوه خیمه او 15 کمپلې دي. ټاکل شوې ده چې د دې پروګرام په لړ کې په غزني، بامیان، بدخشان، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، هرات، ننګرهار، لغمان او نیمروز کې هم بې ځای شویو ته مرستې وویشل شي. په 14 ولایتو کې دي په شمول د کابل چې ولایتونه یو کابل دی، ننګرهار دی، لغمان دی، غزني دی، بامیان، هرات، نیمروز، بیا شمالی طرف ته کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، کندوز او بدخشان. 14 ولایته چې مجموعاً 15,802 فامیلو سره کومک دی.
دا یادونه وړ ده چې ملک سلمان خیریه بنسټ له کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت لري او تر ډیره بریده له اړمنو بېځایه شویو او کډوالو سره مرستې ترسره کوي. دغه بنسټ د هیواد په ځینو ولایتونو کې په وړیا ډول د سترګو د ناروغانو د درملنې لپاره له هیواده بهر د ډاکټرانو د راوستلو او همغږي کولو څو پروسې هم بشپړې او د زرګونو ناروغانو درملنه یې کړې ده.